لکه حدیث مبارک کې راځي چې کله عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ بیمار شو کنه نو عثمان رضی الله تعالی عنہ تپوس لورغه نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ سے پریشان ہو په دې ټایم کې نو عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایل یا عبدالله ابن مسعود ولی خفایده سو وجنه پریشان ښکاری وجه صدا هغه ورته عثمان د خپل ګناونو فکر را سره دی د خپل ګناونو را سره څه دی فکر دی غم دی را سره بیا ورته عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایل په دې ټایم کې ته څه غواړې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل د الله رحمت په دې ټایم کې زه د الله رحمت ته ډېر زیات محتاج یم د الله مهربانۍ ته ډېر زیات محتاج یم بیا ورته عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی ابن مسعود تعالی زه زما چې د بیت المال نه درله سره راوړم څه وظیفه درله راوړم د خوراک څښاک څه شیزونه راوړم تا ته ضرورت شته عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی ته مخ راواړو یو عثمان چې کله زما ضرورت نه دی راوړل اوس چې زما ضرورت نشته نو څه راوړي اوس زه زما د دنیا نه مرم اوس زما ضرورت نشته اوس مال څه راوړي عثمان رضی الله تعالی ته فرمایل وستا نونه دي کنه ستا څه دي ستا نه وروسته ستا لورګانې دي نونه دي زما چې هغې له څه شی راوړم ستا لورګانو ته خو به پاتې شي هغې ته خو به پاتې شي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی ته فرمایل وی زما لورګانو ته ضرورت نشته زما نونو ته ستا د بیت المال د وظیفې ضرورت نشته وی ولې وی ځکه ما د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی وو چې من قرأ سورة الواقعة فی کل لیلة لم تصبه فاقة ما د نبی علیه الصلاة والسلام نه اوریدلی وو څوک چې هره شپه سوره واقعه وایي که نه الله تبارک وتعالی به چېرته په ده باندې غریبي رانولي الله تبارک وتعالی به چېرته څه رانولي غریبي رانولي زما د لورګانو ستا بیت المال د ضرورت نشته هغې ته ما سوره واقعه ښودلې ده ما ورته څه ښودلې ده ما ورته سوره واقعه ښودلې ده او دا مې ورته ویلي چې هره شپه سوره واقعه وایې ما سره د هغې هېڅ فکر نشته دی الله تبارک وتعالی به د هغې بندوبست کوي چې کله هغوی هره شپه سوره واقعه وایي نو خلک نن سبا شکایت کوي که نه په ما باندې د مال تنګسیا ده په ما باندې د مال غریبي ده څه وس نه لرم طاقت نه لرم کار روزګار مې نشته په کور کې برکت نشته هلکه ته به کور کې ماسخوتن سوره واقعه وایي نه نه زموږ په کور کې یو سوره واقعه چا راغستې هم نه ده چې وی نو چې نه وی نو د کم طرفه بیا تعالی مال حلال راشي په کور کې دا معمول جوړ کا چې هر ماستن خپلو زنانو ته وایه سوره واقعه خامخا وایه اخروي ثوابونه دي ځکه په یو حرف باندې څو نیکۍ دي لس نیکۍ دي دنیوي بدلې هم دي الله تبارک وتعالی به در باندې چېرته څه رانولي غریبي رانولي که نور ورځو کې سوره واقعه نشي ویلی نو د جمعې په شپه باندې سوره واقعه خامخا وایه په دې سره الله تبارک وتعالی د انسان تمام مشکلات حل کوي او خاص کر دنیوي مشکلات چې کمی د مال مشکلات چې کم وي د جمعې په شپه چې سوره واقعه څوک وایي چېرته به درته دا مشکل رانشي نو چې کله تا ته پته ولګېده چې دا انسان مړ کېږي سړي ته پته ولګي که نه علامات یې داسې دي چې ما او تا پې پوهېږو چې دا انسان مړ کېږي د ده ځنکدن شروع کېدو واله دی نو د شریعت لومبی حکم دا دی چې د ده مخ قبلې ته که مخې څه ته که قبلې ته که دا کټ او چارپایي داسې واچوه چې د ده مخ په طرف د قبلې باندې راشي اول حکم دا دی خو که چېرته مشکله وي داسې تکلیف وي نو بیا علماو لیکلي دي وایي داسې واچوه چې دا خپې قبلې ته راشي خپې څه ته راشي قبلې ته راشي اصل کې قبلې ته خپې کول خو ټیک نه دي خو چې کله د ځنکدن حالت دی د یو انسان بل صورت پکې نه جوړیږي نو خپې ورله قبلې ته که او شاته ملا ته ورله تکیاګانې کېده او داسې روچتې که نو مخ به یې چا ته راشي قبلې ته به یې راشي نو اول حکم ما او تا ته دا دی چې کله یو انسان مړ کېږي لا مړ شوی نه دی د مخ په قبله باندې که بیا داسې وکړه چې د ده په خوا کې سورت یاسین شروع کا څه شروع کا سورت یاسین شروع کا
ځکه احادیث مبارکو کې راځي چې کم انسان بیمار دی د هغه په خوا کې سورت یاسین وایا، یا د کم انسان زنکدن دی د ده په خوا کې سورت یاسین وایا. الله تبارک وتعالی چې کله دی د قبر نه راپورته کوي دی به تږی نه وي، دی به څه نه وي؟ تږی به نه وي. نو د کم انسان چې زنکدن وي ما او تا ته حکم دار چې د په خوا کې څه وایا؟ سورت یاسین وایا. ها چې کله ساتې نه ووتو مړ شو بیا علماو لیکلي د ده په خوا کې نږدې قرآن مه وایه تر څو پورې چې دې مړي ته غسل نه دی ورکړی شوی، نږدې ورته قرآن مه وایه. ها که وایي نو سیټ ته بل ځای کې کښېنه، خو د ده په خوا کې قرآن مه وایه تر څو چې دې مړي ته څه نه دی ورکړی شوی؟ غسل نه دی ورکړی شوی. سورت یاسین وایا او چې کله حالت د زنکدن شروع شو ته پوه شو چې د ده ساه په لنډېدو ده، نو په دغې ټایم کې ورته تلقین د لا اله الا الله کوه. څه ورته وایه؟ لا اله الا الله. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ویلقنوا موتاکم لا اله الا الله. خپلو مړو ته د لا اله الا الله تلقین کوئ. نو دا به تاغې مړي هغه کس ته به نه وایي د چا چې زنکدن شروع دی چې شابه بسم الله ووایه، شابه بسم الله ووایه، ځکه دا حالت د سختې دی. ته ورته وایي بسم الله ووایه، دا لا اله الا الله ووایه، ته هغه ته وایي لا اله الا الله ووایه او هغه باندې حالت د څه شي دی؟ د سختې دی، د زنکدن دی. کیدای شي هغه د دې نه څه وکړي؟ انکار وکړي چې نه یې وامه. نو هغه ته به نه وایي چې لا اله الا الله وایه، ته به په خپله تیز تیز وایي چې لا اله الا الله، لا اله الا الله. دا کلمه ته په خپله تیزه تیزه د هغه په خوا کې وایه. کیدای شي د هغه په ژبه باندې دا الفاظ راشي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. او چې کله دا کلمه وویله نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د چا چې آخري خبره دا شوله چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نبی علیه السلام وایي دا انسان جنت ته داخل شو. چېرته داخل شو؟ جنت ته. نو داغه په خوا کې به تیز تیز ته وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. کیدای شي داغه ژبه په دې باندې په وخت د زنکدن کې څه شي؟ روانه شي. ها یو سړی د کلمه دا لا اله الا الله کلمه ونه ویله په وخت د زنکدن کې، نو ما ته به څه وایو؟ بیا ما ته به څه وایو چې د بې کلمې د دنیا نه لاړو؟ نه نه، دا نشو ویلې. امید د رب نه دا دی چې اوس هم الله وبخي دا مسلمان دی، د ده کلمه په زړه کې موجود ده، خو ښه خبره دا ده چې په ژبه یې جاري شي. ښه خبره دا ده چې په ژبه یې جاري شي. نلقنو موتاکم، اول کار دا دی چې د چا زنکدن وي د هغه په خوا کې لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې څه کوه؟ تلقین کوه. چې کله د هغه نه ساه ووته که نه لومبی کار دا وکړه چې د هغه خوله بنده که، خوله یې څه که؟ بنده که. چیرړه راواله، داسې یو کپړه راواله، د زنې نه ورلتاو که او بره په دې سر باندې ورته غوټه ورکړه چې خوله یې بنده شي. دې دپاره چې خوله وازه پاتې شي بیا بدن دا شکل و صورت ښکلی نه ښکاري. څه نه ښکاري؟ ښکلی نه ښکاري. نو خوله ورله څه که؟ بند کا. دویم دا دی چې بیا ورته په سترګو باندې لاس راوکاږه که سترګې غړېدلې پاتې شوي وي، په سترګو ته څه راوکاږه؟ لاس راوکاږه. او علماو لیکلي چې کله سترګې وله بندی نو بسم الله ووایه، بسم الله الرحمن الرحیم، دا کلمه ووایه، دا ووایه، په دې سترګې ورته بندې که. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ بیمارو دغه خواله ورغی. نو چې کله دغه خواله ورغی که نه نو دغه زنکدن و. نبی علیه الصلاة والسلام ورته کلمه وویله او هغه ساه ورکو. چې کله یې ساه ورکو خلک پوه نه شو، خو نبی علیه السلام غلی راپاڅېد او سترګې ورته پټې کړې، په سترګو ورته لاس راوکاږو. چې سترګې ورله بندې کړې که نه نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایلو وی چې کله په تاسو کې مړی وشي سترګې ورله پټې کړئ، ځکه چې د دې انسان نه چې دا روح وځي که نه نو دی دا روح اسمان ته روان وي نو دی ورته ګوري نو د ده سترګې غړېدلې پاتې شي. چې کله د انسان نه روح وځي که نه نو دا انسان ورته ګوري نو چې دا روح ترې روان شي نو د سترګې ورته دغه شانتې غړېدلې پاتې شي. نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل دا سترګې وله څه کوئ؟ پټوئ.
سترګې ولا پټوي چې څنګه نبی رسول الله دا خبره وکړه د کور خلک خو پوه شو چې چرته ابو سلمه وفات شو ځکه نبی رسول الله دا خبره وکړه نو خلکو چغې شروع کړې صحیح شروع کړې چغې شروع کړې جړه یې شروع کړه نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل ای بدې ردې مه وایې ځان ته خیرې مه کوئ ځان ته خیرې مکوي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فإن الملائکة یؤمنون علی ما تقولون اوس چې تاسو سوای نو پرشتي په سوای امین وای پرشتي په سوای امین وای نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا شروع کړه د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ د پاره وی الله قبر ورته فراخ کا الله قبر ورته د نور ډکا او الله کور والو ته صبر ورکا نبی علیہ السلام دا دعا وغوښته اکثر خلک په دغه ټایم کې ځان ته خیر شروع کی الله ما مړ کې او یا الله داسې یا الله زما دغه یو بچی دی او دا درانه وغستا دا خبري داسې غیر خبري شروع کی ها بلکې په دغه ټایم کې سو ویل فکار دی انا لله وانا الیه راجعون اللهم اجرني فی مصیبتی واخلفنی خیرا منها دا دعا وایا چې کله در باندې مصیبت راغی دا دعا وایه زمون غمونو لراشه ښځو لوی مصیبت راخ کړی د غمونو نه چېرته مړی وشي په لرې لرې ځای کې په لرې لرې ځای کې د ښځو دا ډلې به چلیږي او یقین وساته دا ښځې چې په لارې کمې ځي دوی چې کوم غیبت کوي که نه یاره یقین وکړه که دوی په مړي اریاني او که دوی په دې وزر اریاني حدیث مبارک کی راضی الله تبارک وتعالی ته دو आवाज ډیر زیات ناخوخه دي یو आवाज د غانو دویم आवाज د ویر خزي چې ویر کوي دا بعضی خو پکې سمې ته به چې د پیسو دي خدای خبر چې کېدای شي ته میلاوي کې هم ورګه پلان کې رااله خدای خزي ورګه پلان کې رااله د دې څه خوګه جړه کوي ورګه پلان کې پکې مشهور ای د ویر د پاره چې هغه راشي ټولې خزي ورته نیغ ګوري ناغه سندره شروع کړي نور د اخر کې ته دا شی سره شریکي سلو یکیزه شورو د یقین په الله کوم ګل تر مقبري سر نږدې پاتې کیږي چې مړې وشي کنه د سار مانځله پاسه مم بیا خبره جوړه ار سار برازي او بټپر علي په اخر کې به سره نور ټولي وخت کې ته کې به سره وکي سم شی ده کنه سم کیسه ده بل خبره دا خزه چې د عذرونه لزی کنه د دوی پړونه ټول مرمیخ ته داسې ښکارا پروتي یا د دروازې باندې باندې سي چولې ځکه دا خو بیا منډه وای کنه صندوق ته د دې پړونه دي څوکې دي وي تاسو چا چې دا صندوق ته وای چا چې دا پټک د دې پړونه به مخ تخکاره پروتي یا په پاور پروتي چې دا اعلان اوري چې خلک خبرې کې چې دا تلی ګوره کوم غزا چې د خاوند د اجازت نه بغیر وتله په دې باندې د الله لعنت ورګي تراغه پوری ترسو چې د کور ته واپس نه راغلي دا دي چې حضورونه لذي چانه تاسو کوي الله دا جنکه خو پرې دا ودا کوي چې لګي سپینسري شي کنه زه بډای یم په دې کې اجازه ته ضرورت دی دا خو بګړو بیا ځان حسابای نه بډای نه کو په خړ پوس زینوم به د خاوند نه تاسو کوي د خاوند د اجازت نه چې بغیر د درشل نه د خپل بار کړه تر هغه پورې لعنت وتا ورګي چې ترسو پورې دنه کوړه نه راغلي او زمون خو بیا دغه شی د صرف په دې خاریو کې خاونه چې نو کړل وزي کنه نه د خزه په انتظار چې ترسو به دی وزي چې دی وزي نو هغه درش د کور وزي بیا ټیم ته ګور زما خاون په پلان کې ټیم ته راځي دا طرف چې راځي چې ته چولی غون ته راغسي چې را شکاری ګراته صرف نه چې د کور ته راشي چولی ول راوړي غور تکې دي خبره خلاص شي خزه په یو سړی په بلځي یاد اوساته کوم خزه چې او دا خزه چې غم لزینو بزان تیاری خزه چې غم لزینو بسکی ځان به تیاری حدیث مبارک کې راځي کتون کې لعنتی دی او چاته چې قتل شیدم لعنتی ده دا کوم خزه چې ځان سنبال کی پلار باندې تیریږي کتون کې لعنتیان دي د الله د طرفه په لعنت راوړيږي او کوم خزه ته چې قتل شي په دې باندې د الله د طرفه سره راوړيږي لعنت وريږي او بیا چې کوم خزه د کور او زی خوشبوئی ولګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هي کذا وکذا یعنی الزانیه دا خدا سي داسي ده یعنی زناکار ده کوم خزه چې خوشبوئی ولګي دا ډیره پاک دامن خزه دا ډیره پاکه خزه خو چې دا د پردو نارینو په مخ کې لاړه په نارینو خوشبوئی ولګي دا نبی علیہ السلام بدکاره تخپل خوشبوئی پردو سړو ته و نو یو په دې غمونو باندې سره ولولګو کنټرول راولو کنټرول